یخص تلویزیون قدرمن لیدونکي اوریدونکي که خیر وي ژمنه سره سامم بیا ولمار وستلی دی دغه محترم نوم دی چاپړوکی صاحب کسوب دی اصل نه دی که خیر کاروبار یې دغه دی چاپړوکي صاحب نه به میږ پوښتنه کړي چې ته دغه غوښه څرنګه خرڅوې په کومه اصول یې خرڅوې الولادو مردوړادو په ریټ کې ښادو قیماتو په دا کیسې به دنه میږ پوښتنه کړي دی به ځواب روکوي قدرمنه چاپړوکی صاحب اول خو تو ته ښه راغلاست وایم چې میږ بلنه ته ومنلی ځکه ډېر مصروف په وله خو دا غوه الولاوا خرڅوای مصروف مننه کوم چې حاضر شوې خدای دې ژوندی لرئ تو نه هم مننه کوم چې مو ته دې وخت وکړو چې خلکو سره د خپلې کسبۍ په اړه خپل نظر شریک کوم مننه کوم چاپړوکی صاحب یوې پوښتنې ترڅمه خلک غوښتنه ډېره دغه دو وایي چې کوم وخت چې غوښه ځنه وخوړلې ولته پتله که اول سر نه چمبړوکی چولی وي دا کیسه حقیقت لري که هسې خلک تورونه الګوي دا هېڅ کله تورونه نه دي ویلي چپړوکي مونږ کور ته یوسو چې شو په وکړو مجبور یې چې خلکو ته یې ویر کړو کور ته خو نه شو وړی که نه یه خو چاپړوکی خو په غوښه خو تو څه چمبړوکی هر څه وخوړه هسې دو که نه مونږ خو چې غواړو له چپړوکي هکې وي هډوکي هکې وي هر څه هکې وي نو داسې خو نه شو کړی چې هډوکي دا وتري چپړوکي دا وتري او شخلي دا شلاق غوښه خلکو ته ویر کوو نه ده ګرم ما ځکه چې پوښتنې ته د ځواب ځکه سم ووایې چې خو په غوښه خو چاپړوکی هر درېمې هډوکی یاد کړ درېمې چې رښتیا ده چې هډوکی یاد له وشاړې ښکر یاد له وشاړې پښې یاد له ځینې کاټ که لر یا ځینې تال که شلاق غوښه پوتې شي خو بیا خو وایي منه که په 2000 کیلو در کو مننه کومه چمبړوکی صاحب یوې بله پوښتنه ترڅمه که خیر وي ځینې خلک داسې وایي چې دا ځینې کسبون مردوړې غوښې پکې خرڅوي دا پته یې نه لګي چې چی شي دوی غو دوی بل شي دو الولادو مردوړادو دا کیسه کیما پر حقیقت لري که دغه یې تور دی یاره ردوای نشم دا خبره ځکه نشم ردوای چې ډېر شته ځنه کسبون چې دا مردوړې غوښې خرڅوي خلکو نه خولي بیا یې په خلکو خرڅوي خو زه فکر کوم هر چا شخصي ګاټې دي نو چې ځنه نوره خلک په نورو لیارو یا ګاټې کې څوک په یوه شي کې ګاټه څوک په بل شي څوک غلا کې څوک خیانت کې څوک په پروژو کې ولیدلې کېو نو کسب ګرام نه ده ګاټه خو کې که نه نو مسؤلیت بیا یې بل چا ده باید روغتیایي حالت هغه کسې ټپاپ ووایي چې دغه مول چې کوم ده دا یا لول دا خرڅولو دا البته الولولو دا سړی باید الول کې بعد لیږنی باید خاص کې نو چې دا یې څوک نه کسي کسب ته ګرام ده نه ده ګرم ماما ځکه رښتیا چې پوښتنه سړی نه وي نو خو هر سړي خپله تابه د چا په زړه کې اسلام وي خدای نه ډورېږي خوا به په رښتیا چې الول شی خرڅوي چې څوک داسې لږ پړخیجن غوندې دي نه چې څه یې وکړل ځکه چې غلا چکو رشپات وخولي دنه خو یې کسب غوښه مردوړه نه تو چې مردوړه خرڅوي مننه کومه چمبړوکی صاحب یوې بله پوښتنه ترڅم دا ګاییز یا ماله چې تو څه غوښه روورئ یوه پیرر وکئ دا خو دلته کوړی کوي بیا بله پیره ته چې درېمه دلته په دا بازار کې دا کوڅه ډبې یا که خیر وي سترګک وې ته وایي دا ځنه خو داسې خولې پکې ویر کو په دا دمکۍ کې تو څه چې ورته رسېږئ دا یې ته پلیاړې سره لړلې وي ځنه ښې خوړلې وي دا ته څه وایئ چې مردوړه نه دو که څرګې دو نه دا یې مه وایه چې مردوړه نه دو که څرګې دو میکروب یې وښیه هسې خلک چې کور ته وړي ومای نه خوري که لیاړې څښاخې وي او ومای نه خوري که کوڅه ډبې خوله ورچولې وي او ومای نه خوري ولته یې جوش کوي او پخوي یې که نه یورې چې پخه کړله میکروب یې خپله یې باندې دي که هغه یې مردوړه لوله کړي وي که رقم ته لوله کړي وي چې یورې میکروب یې باندې لوړل خو صحیح شوه دا کیسه حقیقت لري ځکه چې مو داسې ردلې دي چې یې تېویر نظره یې که خیر وي ځینې خلک ته وایي چې به جوش کوي چې وایي چې ښایي دغه میکروب مړه وي رښتیا کیسه د غوښه چې یوره جوش شي دا یا ډېر په غلط نه دی نه که کوڅه ډبې خوړلې وي که نه وي خوړلې چې یوره جوش شوه خو میکروب یې مړه شول مننه کومه میچوناله پکې نه داره خو غومبس یا پکې نه یو ځکه هغه غومبس په نورو شیانو نه نوستي په دانیا کې نه یو اوس پرې خو مونږ څوګه ونه لیدل چې چا یې څه کړي وي یه یوه پیره نه تی څیک نه په ناسه کې خراب کړي دي نه داسې اخبار یوه پیره ریپورټ موندلی چې که خیر یې غوښه نه څیک مړه شول خو خیر یې خلک زړي نه ورته شي نه ځینې کېږي زه خپل اول داسې ورته تراکېږم ځان چې چېرته مې کړایي خوړلې وای کسوب ګله
چمبړوکی صاحب که یوه ورځ ډېر راغلم داسې واښه کړه یدن د خوړل یې وای زړه مې په دوړو سترګو خبریال صاحب ویلې بي نه دې نه خورم غوښې تا ته خپایې مننه کوم خپله توته په دا شخصي ژوند کې په دا خوراکي کې چی شای ډېر خوند درکوي چې داسې علاقه مې اسلام خبریال صاحب څنګه ته خو دې پیږد مو ته پتنګړ څنګه خوند درکوي پتنګړ هغه ځنه خلک تیر بانجان وي تا پتنګړ یرا مو ته خوند درکوي خو څه ویم یې غوښې نه خو نه خوند درکوي مننه کومه چمبړوکی صاحب چې حاضر شوې میږ پوښتنې ته د ځواب ووایه قدرمنه خدای دا وکړو چې دا د پوښتنې نه مې څه زده کړي وي څه مې نروېدلي وي ځکه دا یا ګرام نه دی نه شم ورته ویلی چې ته ګرام یې چمبړوکی صاحب مننه کومه ډېره ژوندی اوسې خبریال صاحب ژوندی قدرمنه لیدونکي اورېدونکي بیا چې زه ګلبشر خان سره د داسې یوه بل چمبړوکي توسه ته حاضرېږم یغه پرمپلویه